السلام علیکم بابا من نصیر راغوم وعلیکم السلام تانه لوجیشم زړه مې سوری ویلې ته ساسې کنه جنې راپاسې منګوټې دې ډکوینه هسې د ودان مور یو خبره مې درته کوله یو جنۍ مې سې کړې ده مړې دا د سترګې ده ښکلې وړه خولې ده جامي څه به مو ودان له کړی خدای ما که چوز به ودان نکم هغه معشوم دی پېښ وې که نه هغه چې غټ شي ښایسته په خپله خوښه به ځان له جونې خوښ کړو ونه به یې وکړمه ځه مړې ولې هغه بیا په خپله خوښه کوي زه بیا ونه کومه زه یې پلار یم د ودان مورې ته ولې نه پوهېږې د تورکوټي والې رشتې چې دی ناکامیابه وي که نه ته ولې نه پوهېږي و ښه کامیابي اوس پې ونه وکړو کو بیا د هلک خوښه وه وبېکې کو د جینۍ خوښه وه بل پسې دې وتښتي ولې ته چې راتښتېدلې وې خو دا خوله دې ما خپله سمه خوځوه بس ته اوس بوډا شي بدې ښکاري دا خبرې در سره تا سره هم ګوسه خوند نه کوي که نه نو ګوره نو ښه درته پته داسې ګوره ځواني ډېر ښه شی والله اوس کو درته خپل صفت وکړمه نو دروغجن به درته ښکاره شمه دا د ټکټر دا یوه نه ده دا به ما داسې راښکله په پټو کې دغه شان چې ټکټرې مکټرې چاته وې پخوا مړې او ما ته دې پته ده راشه ځواني خو زما به زه کومه ښکلې ښکارېدم چې ځینو ما ته بار وخت یې ورته راتلې والله بس ځواني هم تا تېره کړې ده په خپله ځوانۍ دې دومره فخر کوو چې مټیزه راپسې رالي والله زوی شو د خلک ګوري که نه یو خبره درته وکړم ابه نه وروسته اوس کتل مړه اتا چې پنډه کې نیولو مونږ رامنډې وال سم ښکلی وخت ښکلی وخت خبره مې ته دا کوله زمونږ خو ګوره ځواني لاړه بوډاګان شو اوس که نه هغه بل ځوان دی اوس هم د ځوانۍ ټپې کوي ګیرې له اوته قسمه رنګ ورکوي او د ښځې په ټکر کې دی چې لکه مطلب زه به ښځه وکړم زه به واده وکړم څوک یې ونه نه ورکوي د ودان مورې یو خبره درته زه وکړمه ګوره ځواني چې وي ځواني وي پېښ وي او چې انسان بوډا شي که ډېر رنګونه ورکړي خو هغه شان پې نه وي خو نو دا اوس وګوره موږ خوړلي یم کدوان دي وښو غاښ کې ډکي لکه د عمر تقاضا شي که نه د عمر تقاضا خو په دې خوشحاله یم چې ودان نه ماته لاړه او نه قرقوري ته او نه تا ته دا دی الحمدلله سبق لتلی نه دی څه سبق له را به شي او تربیت راله چا کړې مور یې نیکمله ده پېښ وي که نه او یو خبره درته وکړم تا که ځان ځکه خوړل چې ته غوښه خوړی راشي غاښونه دې اوس کار نه کوي کمزوري شوله دومره بوډا هم نه یم چې اوس کونټۍ مې راخیستې ده هسې درته وایم چې لکه عمر روان دی داسې درته وایم څه بوډا خو نه یم چې ما کونټۍ والله ته د هغه رور راوله جنګي دا د ما سره منډه ووایي دا مړې لګیا وای خیر د غوسه کېږم هسې به یو بل زه به تا ته جینۍ ویم او ته به ما ته هلک وې په دې ښځه او خاوند ښه ښکاري والله ستا خبره صحیح ده خو ټوله زندګي مې خرابه تېره شوه زه به تا تاسې ویم جینۍ ته به یې هلکه زما به هم زړه ښه کېږي او ستا به هم زړه ښه کېږي نو بس تش په خوله باندې به وایو نو خامخا نو په خوله به وایو نو خو د زړه نه خو څوک د چا څوک نه خبر که نه خو دو وګوره څه ټایم شو هغه ماما دې رانغوه ماشوم پسې تلی دی ماشوم هغه څه ته ولې پرېږدي کو پخلی راواړې نو بیا به څه کوې الله دې تباه که ماشوم هغه سره نه پرېږدم هغه مدرسې نه راولي مدرسې نه دې هغه نه راولي زما زوی اوس الحمدلله غټ دی په خپله کور هم پېژني او جومات هم پېژني هغه سره به یې نه پرېږدي نن به ورسره دا قیصه کوم دا قیصه به ورڅخه ختموم یم زما زوی سره نور په لاره لاړ نه شي چې د 12 کالو شوی نه که نه یوازې به رانونه ګزبش حالات خراب دي ته ورسره ځه که نه ته یې مدرسې ته بوځه زه به وسځم او کو زه کله ناکله نه وم فارغه ته وسځه ولې سبا دې خو نه ښکاري دا چې کومه دی د علم که علم د خیره سره قاري به دې سازېږي سبا چې مړه پراتی که نه او دا درپسې ودرېږي چې الله اکبر دا مزه کوي والله بس چې دا زوی دې قاري او جنازه دله وکړي خو ده خو نن سبا هغه بچي نشته چې مور او پلار ته به دوا وکړي پېښ وي که نه ولې ما الحمدلله ما له الله پاک داسې زوی راکړی دی چې جنت ته به پې سور ځم سور ویبینې او جنت ته به مې بوځي جنت ته به مې بوځي د دې قرقوري د لاسه خو زه جهنم ته روان وم بس خدای دې وکړي نو چې بس داسې وشي نو کېږي به انشاءالله تعالی امید به ښه ساتي موږ به جنتیان یو د دې ودان د لاسه به موږ جنتیان یو ښه د ودان مورې تا ته په نشي دی
چې کوم انسان علم شي کنه هغه سره به وکسان جنت ته ځي انشاءالله. مور او پلار او ورور او خور قرقرې خو تی د مخې سره کټ کاغه خو مې په جنت د سره پیرزو نشي. دا خبرې مه کوه ښه جنت د الله په لاس کې دی چا څه به درېږي چې زما په جنت نږدې وکړه جهنم زوی زما دی که نه ستا دی که د قرقري دی. اول به ما بوځي ځان سره جنت ته بیا به تا بوځي بیا به مې مور زما پلار مړ دی مونږ خو پلار نه دی لیدلی پلار به مې بوځي بیا کو زما د پلار د څخه شان ملګری و هغه به بوځي قرقرې اعتبار که د اوس نه اعتبار که ګورې قرقرې خو به دې نه بار کو او څه به لږ قرقرې چېرته کې داسې ښه کار کړی چې په هغې باندې د خدای خوشحالي یاره مشکل د ودان موړې مشکل د هغه خو دغه جبونه والي دي چېرته غلاګانې کړي دي شیطاني کړې ده هغه نه خبرې پرېږده داسې حساب دی که نه ما ویلې دا جامې مې ویزلو سمه ستړ شو دا به تا په دې تناب باندې وای غړو قربان داسې بیا درته داسې بیا درله خوارې کړمه چې په خپله به په دې خو مې خوښې که نه چې درله ټوله زارو لوګې شم وایي دا خو ټول ځای لونکو خیر دی چې لږې پاکې شي که نه پاکې دي اوبه دوی باسو په هغه تنو باندې خورې که خبره مې درته دا کوله انسان ډېر دلق کاري چې ښځې له کارونه کوي خو خیر دی ته خو په ما ګران یې که نه او که نه دا ته څه کوې دا څوک داسې نه کوي ای دي خیر دی ځې داسې کړو بوډا شو خو چل دي زده نه کو خیر دی نو اوس مونږ چېرته جامې دغه کړي دي دا د ماما رومالې دی ښه خیال کوه دی خو د سره دا خو د سره نه خو راشه که نه السلام علیکم ترورې څنګه یې ښایي وای لورې څنګه یې شکر ته خپله دا چېرته روانه یې بیا وای بیا هم چېرته روانه یم زمونږ هم مثال هغه دی که نه وي په سپي غوړي نه دي صافه وي سپي چې غوړي وخوري نو وي الټی کوي یې موږ هم دغه یخ ملک ته یې بوتلي وو سینې مې یخوالی اغوښتې اوس په ډاکټرانو ګرځمه ځای له نه راځمه سینه مې سړي کې وی خو زما هسپتال ته به راغلی وې که نه نو ستا هسپتال ته خو 10 کیلومتره مزل دی هغې ته به بېله چینچي کومه نو چې ستا هسپتال ته درتلمه د نږدې دغلته ورغلم د مرزو کې ډاکټر ناست دي اتیا دي که 100 روپۍ رانه واغېښتې یو لسته ګولۍ راله راکړې ترور جانې راغلی ما به ټسټونه هر څه مفت ته کړي وه تاسو کره به درځمه خو چې تره دې په کومه ورځ کوري چې هغه سره لږه مشغوله شمه ترور جانې زما ته هم ستا تپوسونه کوي تپوسونه به مې ولې نه کوي ما ته دقه یو ماشوم پاتې شوی دی مور مې راته دا وصیت کړی وي زما د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي خو دا لږ رانه خفه نه شي نشینا خو خپله ښځه اغوښتې ده او زه دقه شان په ډاګه پرېښودم زه او دقه یو ماشوم ورور مې دی نو دلم چې ته کور ودانومه چې دا سر مې سپک شي د مرګ او د ژوند پته نه لګي سبا به راته دې مزار کې چې خورې ټول عمر دې وخوړمه پېښې نه د دخې کړم او نه د توښې درځمه تره ته دې وایه پېترور مې وایي چې هر کله شو که سبا شو او که بله ورځ شو چې په کوم ورځ په کور کې نو زه به درځم ښه صحیح ده ترور راشه هر کله راشي زما پلاره ترم دا وایي چې تا واده کړم او د مازغونه مې دا بوج ختم شي وګوره دویم مشران دقه مشران دي چې د کشرانو خیال وساتي انشاءالله ستا په باره کې به ورسره پکېږه مه ترورې الله به دې هغه تقدیر هم کلاو کړه زما هم وی الله دې خوشحاله کړه ویم دقه شان جینۍ چې الله دې مشه ترور ځان ته خیال ساته ویم زه به پکې ته سملم د اړه مې داسې سس کېږي په لار کې چې تر اپرونه ځم خدا زم هسپتال ته روان یم الله دې مشه ترورې زه خوشحاله شي یا الله دا خو زما دې کور ته راوستې کې چې دا بله پې وسوځومه دې نه په خپل ځان رنګ روکتې زه ژوندی یم که نه ته به رانه انشاءالله تعالی چې هېڅ بل نه کوې ښه دا د ځوانۍ نه شمه پهله چې به کار ته وختم ټول کور به مې راسته پاک کړو اوس چې یو کار وکړم دویم کار نه شم کولی وجود مې ډېر خراب شو ټوکې مې کمزوري شولو الله به خیر کړي مړې زه دله د څه دپاره یم لږ اوبه خو ته یې واچوه کمزوري مه کوه جان ولې چودې ولې ته ولې غم کې ولې دا زه یو ځای ته راغلم ته بیا دې تاړکي کې واچوه لړی دی ګوالو پخوا به خاوندان نه دی خاوندان به چې کومه دی نو والله ټک پې په بله ناړ او په ښځو به یې غونډ کارونه کول اوس الحمدلله داسې ځوانان را پیدا شوي دي چې ښځې به ناست دي او سړي به له کارونه کوي زما خوښوي به څنګه جان نن سبا داسې وخت دی که نه سړي یې کور کې کارونه کوي ښځې له نوکریانې کوي پېښ شوې که نه او بیا یې خبره کوم شي نه حساب دی که نه جامې هم بیا استري که که نه کمره کې جامې پرتې دي ټیک ته قربان ورګې راوځه لوښي موښي سیټ کړي
دغې زمان ګوره په دې خپو دا شو ښه والله چې ګوره د ښځو کار ډېر ګران دی دونه آسان کار نه د ښځو کار تاسو خو بزدلې ښځو څه کړي دي و د هېڅ هم نه دي کړي والله هېڅ هم نه دي کړي لیکن بل ور راوړم زر کوه دا څه دي تیارې پرتې دي تیارې پرتې دي لږه جارو سور چې ستا دې ګډه وډه شو دا وګوره خیر دی جانو چې ښځه دې خوښه یې که نه په خوښه دې کړي که نه دا مزې خو پکې خودو دا څه خبره نشته ښه راشه خو تودېږي ښځه یې ناسته روزې ورته جارو کړي دا د ما نه دي ویلي داسې چاقاو پکې داسې ځان دې راته مور سازه کړې ده مړ داسې په سړیتوب به کار کوې ګوره د بېغیرته بېغیرته ما ته معلوم ما دې چل خولو مې داسې کوه ما ته د وخت د سر نه معلوم دي ما ته سر مینځه دا د ښځې ډله دي دا ګزار دې چاله و ټاله ټیپ دې ووایه چاله دې ورته ای ماما بس دی اوس هغه دا ډوکې نه شي ګزار ورکړو دې به درته نه وي اوس ګوره بوډا یم ظالمه تاسو کېني ماما ته ګزار دې صفا کېنه وای نو زه به ظالمه ستا کم کار یادوم کم کار به دې یادوم نوم مې یادوه مړه ستا نشته دی سبا به دې وله جامې مینځلي ما ویل سبا نه پرون مینځلې وې غونډې مینځلې سبا پکې چا راوستی دی اوس یې راته ویل زر زر جارو کوئ اسري وکړه مړه لګي دا ښځه ساتل داسې اسان کار دی چې ته دې هم راولې ودې ساتي نو سبا به ستا زوی ته ګوري او همدا ښځې ډلې شي ایدي ولې بی داسې به شي نو خدای مې مړه کړو زوی مو بچې دا خو د ماما سره دوا کوه دا زوی دې ما سره ګرځي راګرځي سړی به ترې جوړ کړم نه سړی به دې څه شي زما زوی خو د تا سره قدم نور کېږي یا به زه یم په کور کې یا به وداني یا به تا اخلي او یا به پلار اخلي بس ولې دا راولې ما دې او ګرځي د تاسو ستا په نشقو قدم دې روان یم لګیا یې مړه خو څنګه جان ښه اوس سکول کې چا داخل کړ سکول کې د ځان نه دې مشهور ساز کړی او په خپله دې داخل کړي نو ظالمه داخلې 100 روپۍ غوښته او ما ولې 10 زره ورکړل نو دا یې ماما مخ شوقونه مړه والله به 10 زره روپۍ مخ چې شي نو هغه به څه شي ده ښه نو جومات قاري صاحب سره چا کېنم جومات قاري صاحب سره بیبي مور مې نه والا ماما یاره قسم په خدای چې زه څه چل وکړم بعضې وخت کې ځان ته مې دونه غوسه راشي چې ځان مړ کړم نو زه به دې بیا مړ څه چل کړم شوي دي ولې جانو ستړی زه شوم کار ما وکړو ولا اوبه دې دله څه شو ودانه بدان ته مدرسې ته شکر چې مدرسې ته خدای ګوره زه سور مې او اوسه بدل لروړم یو ګیلاس راواله راوړه مالې راوړه بس هلته په زارو ډک شي مړه ګیلاس دې خیرات کړو غم خدای له خونه دې د خدای مسلمانه ورغلو ما غوي خواله ورغلو ګټ لوجه پکړې او خو سره سر پسر یار څه دله وکم د کور کارونه دله وکم کو غم خاجانې دله وکم مړه لږ شان دې په خپل ځان یې راوړی مړه نو بې خیرته بچیانو د کور کارونه خو ښځې کوي که نه د ښځو کارونه به اوس کوې نو چې ښځه نه شي کولی نو بیا به څه کوې سړي بیا نه کوي خو په مرداره کې به ناست دی دې د کټه کېناستی شوي نو دومره داسې ته مور له ورکړې وه بې غیرته انسانه ولې مې مور له ورکړې وه ولې دا ښځه خلک څه دپاره غواړي ماما یو خبر ته کوم ستا خو به ستا خو سره ټول کارونه کولاو ښه ای خبره مې کوله زوی مې رالی زوی مې رالی ها ودان راشه د خدای مسلمانه راځه السلام علیکم بابا من نصیر راغوم وعلیکم السلام تا نه جوزي شم تا نه قربان شم د خدای مسلمانه ګوره دې پلار ته دې لار نه شي ودانه ودانه په والله که نه چې منم د ستا په ختم کې به مړی دونه خرچه کوم که نه چې درته ویلي نه شم انشاءالله نیخه به پکې حلالو جینې تا ته مې مته یې مورې او ولکه تا ته مې د خدای مسلمانه دې وخت کې د ماشوم د دماغ ډېر وړوکي دي او دماغ یې داسې دی دې وخت کې د ماشوم مثال چې دی که نه د کولالۍ خورې دي ګوره کولال چې خوره خوشته کړي که نه د کولال خپله خوخره خو خزانه ترې نه جوړي خو منګۍ ترې نه جوړي خو خانک ترې نه جوړي دې وخت چې د ماشوم نه څه جوړي هغه ته جوړېږي خود خامخا ودانه بسې دا توی د خدای مسلمانه مدرسه کې ورځ په خیر تېره شوه قاري صاحب ورته سوي راوي نه قاری صاحب راته بابا دا راته قاری صاحب ویلي چې د میاشتې به ما له 200 روپۍ راوړې 200 روپۍ
واه سبق هم په پیسو شو 1 روپۍ به م نه وړي ګاونډیانو کړه سبق لازم بس مزه سبق خود ستا خو چې کومې پیسې وي په سنت دې تېرې دي په ومه دې تېرې ستا خو مونږ خیر ته کېنولي وو دا خو یې کاره به نه دي دغه ځای کې جنت ته ترور ده د جنت ته ترور کرالي پیتې او د غونډه چې یا الله توبه خدا دا کوم وخت پاتې ولې او د سپارې په سبق کې نه قاری صاحب 200 روپۍ شکرانه د میاشتې دي ټول ټکي ورته قرآن کوي د خدای مسلمان بل ورسې دا ما په سکول کې داخله و پرایویټ کې نو 100 روپۍ داخله نه کړو قاری صاحب 200 روپۍ نشي ورکولې نو 100 مې نه داخله ورکړه هغه به افسر جوړوي دی نو مزه ته جاز پیلټ جوړو ما ولې هسې مخ ته ورک شه راشه بچیا راشه ستا د سره 2000 روپۍ م زارخه قرقوري خو نن د کار خبره وکړله والله ما خو یې ستا د قرقوري دماغ خوړلي دي واچوه مړه دا عادت یې ستا خوښ نه دی که نه وګوره قرقوریات زمونږ زما یو عادت هم نه دی خوښ چې دا عادت یې خوري سکي والله په زړه مې اخته ده د زړه غوښې مې خوري خصوص ورشه د خدای مسلمان هغه پراټه یې مده پته را صحیح ده شکور کې او ورشه لکه د پلار اچانک نه تو راتو شو کېنه ورته ورشه چې ورشه چې وڅکه شابه شابه کمره پیدلې خمنډو وا والله دې خپل زوی ته ډېر خوشحاله یم قرقوریا ښه ده چې الله پاک رانه زوی راکړی دی ښه ده چې ستا په شان میلوی نه دی راکړی دا خبرې دې زوی بیا ماته خبره تو کوم ماما ول دا خامل هم د زوی په مخامخ نه وي ښه هغه هغه په زړه کې څه وي بس ته ما د عادت ځان نو باسې شابه ظالم ملک عزت خو مې اوس کوه که نه په خپله خو کارپټې نه دې ښځه شته نه دې مور او پلار نه دې خور شته والله خور شته که نه دا ګور نه هغه څه خور ده مړي والله هغې نه خو سړی ښه دي سار ډاکټر له تلې اوسه پورانه چې لږ وخت کاره شمه وی پاک پروردگار دې بیا راغبرګ مه که قرقوریا پاک پروردگار دې چېرته بل چا کا بوزه ای مه کوه ته خبرې څنګه په بلاړې کپړې به دې پلار ایستو وسه کپړې ایستې که که نه په مینې وایه کوم دی ولې نه وایي زه شابه زه ایستري کا ایستري کمه وایي زه مې وازوی له ورشم بجلۍ کې ګوتو نه وی مړې د خدای مسلمانې یو چې ډاکټر له لاړه شي نو بیا ورسره هلته کښېني دا زړې ښځې چې دي بیا پخوانۍ قصې شروع کړي د پلار نیکه او ته راته دې ووایه چې په دې سره غرمه ته چېرته خوشې میږي را باندې اخته دي په کور کې نشي کېناستې دوه بېغیرتو سره مې لږ چېړ وکړه ستا په سر و تا پسې درته راځه نو د هغې خو په کور کې ویم داسې بدې شم لکه سپی چې د چا په کور کې بدي او مخامخ به دې خوا راشه دې خوا راشه لاړ شه او لږه وره به د یو 50 روپو راوالې ما سره د 1 روپۍ د رقم نه لګي تاسو له وره راوړه کړې ده سبزیانې راله وایي دا واده یوازې ما کړی دی ما خو څه مو ولیدل الله نو ولې په دې کور کې به دا خرچې صرف زه کوم راشه زه درکومه راشه راشه جیب ته دې تاله والې ده خدای مسلمان یاره خورې والله ګورې پیسې به ګوره ډېر راشي ښه زړه ته پرې سکون هم ډېر راشي ډېرې پیسې به راشي خو هغه پیسې مې نه یادي نه یېرېږي چې کومې به مې مور مې الله وبخي چې کومې به د دوپټې نه پرانېستې او ما دې راکړې چې ورشي بچي هغه د لسو لوټ زما اوسه پورې یادېږي هغې کې برکت هغې کې زړه ته سکون یاره په والله چې لکون هم د لاسونه لاړل او راړل خو هغسې خوند پکې نشته خورې بس تیل لګول پرېږده تیل لګول پرېږده په منډه ځه راوالم او د 50 به راوالې نیمبانه او د 50 به راوالې ووره ډاکټر مې یخ یخ خوراک کوه وایي چې دا بنګه دې لږه ښه شرمېږم د ونیسه د 50 نیمبان کېږي په 200 روپۍ پوه نه په دې شرمېږم وایي چې پي ټي وي کې کار کوي د 50 روپو راکړه غور به د ګاونډیانو رسولي به نیمبان راغواړم اوس یې خو په شیرپا کې په 100 روپۍ کیلو اواز کو تا چې بل د پیسو نه مې پنچې دې نه والې که نه په تا ټیم نه تېرېږي زر راځه یا خدایه پاکه زما د دې کور نه جوړ شوي څه دي ¡Hola, Carlos! ¡Aló!